د لمانځه د زده کړې درنو او خوږو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، لمونځ د اسلام دویم رکن دی. نو په اسلام کې ډېر ارزښت او مقام لري، او هغه د اسلام د ارکانو څخه دویم داسې رکن دی چې بې له هغه د ادا کول نه د چا اسلام نشي صحیح کېدی. او د لمانځه په باره کې سستي او بې پروایي کول د منافقینو له صفاتو څخه شمیرل کېږي، او په مکمل ډول سره پرېښودل یې کفر او ګمراهي ده چې په هغې سره انسانان د اسلام له دایرې نه ووځي. لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي، د سړي او د کفر او شرک په منځ کې جلا کوونکی حد د لمانځه پرېښودل دي. په بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي چې پښتو ترجمه یې ده: کوم عهد او پیمان چې زموږ او د دوی یعنی د کافرانو ترمنځ دی، هغه لمونځ دی. چا چې هغه پرېښود نو په رښتیا سره هغه کافر دی. لمونځ د اسلام بنیاد او اساس دی، او هغه د اسلام یو دوهم رکن دی، او هغه د الله جلاله او بنده په منځ کې رابطه ده. لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې فرمایلی دي: ان احدکم اذا صلی یناجی ربه. پښتو ترجمه یې ده: کله چې له تاسو نه یو تن لمونځ کوي نو هغه د خپل خدای سره راز او نیاز کوي. او لمونځ د الله جل جلاله سره د بنده د محبت لرلو او د هغه د نعمتونو د قدر کولو علامه او نښه ده. او د دې وجه نه چې لمونځ لوی ارزښت او فضیلت دی، نو ځکه خو ټول نه اولینه فریضه ده چې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرض شوې ده. او لمونځ په دې امت باندې د معراج په شپه په اسمان کې فرض شوی دی. او چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې له ټول نه غوره عمل کوم یو دی، هغه وفرمایل: الصلاة علی وقتها، یعنی لمونځ کول په خپل وخت وي. او الله جل جلاله لمونځ د ګناهونو د پاکېدلو سبب ګرځولی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې فرمایي، د حدیث شریف پښتو ترجمه ده چې آیا تاسو ته معلومه ده کله تاسو نه یو کس د کور د دروازې مخې ته یوه ویاله وي او هر ورځ په هغې کې 5 ځله ولامبي، نو آیا د ده په بدن کې به څه خیره پاتې شي؟ نو صحابه رضوان الله ورته وویل چې یا د الله رسوله، هیڅ خیره به پاتې نشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل: نو دا په ورځ کې د 5 لمونځونو مثال دی چې الله جل جلاله د هغه په وجود د لمونځ کوونکي ګناهونه بخي. او په حدیث کې له پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راغلی دي چې کله له دې دنیا نه رحلت کوو، آخري وصیت او اخرنۍ خبره یې دا وه چې د لمانځه باره کې او د هغه مریانو باره کې چې ستاسې لاس لاندې دي، له الله نه وویرېږئ. الله جل جلاله په قرآن کریم کې د لمانځه او لمونځ کوونکي لوی فضیلت او شرف ذکر کړی دی. له ټولو طاعتونو او عبادتونو نه یې د لمانځه زیات یادونه کړې ده، او د هغه باره کې خصوصي توصیه کړې ده. الله جل جلاله فرمایي په سورة البقره 238 آیات کې: حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. پښتو ترجمه یې ده: پر ټولو لمونځونو باندې محافظت وکړئ، او په خاصه توګه په منځني یعنی مازدیګر لمونځ باندې، او په لمانځه کې الله ته په ویره او ادب سره ودرېږئ. او الله جل جلاله په بل آیت شریف کې فرمایي: واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. سورة عنکبوت
45 آیات. ترجمه: او لمونځ ښه ادا کړئ. پر اختیار سره لمونځ انسان له بې حیایۍ او بدو کارونو څخه منع کوي. په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي: یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ترجمه یې ده: ای مؤمنانو، له الله جل جلاله نه په صبر او لمونځ کولو سره مدد وغواړئ. پر اختیار سره چې الله جل جلاله صبر کوونکی دی. په بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي: ان الصلاة كانت عن المؤمنین کتابا موقوتا. ترجمه یې ده په پښتو ژبه کې: په تحقیق سره لمونځ پر مؤمنانو باندې معین او ټاکلي وخت کې فرض دی. الله جل جلاله د هغه چا لپاره چې لمونځ نه کوي سخت عذاب واجب کړی دی. الله جل جلاله فرمایي په سورة مریم 9:50 آیات کې پښتو ترجمه یې ده: نو وروسته له دوی نه داسې خلیفګان راغلل چې لمونځ یې ضایع کړ او نه یې ادا کوه او په شهوتونو پسې لاړل، نو دوی به ژر له بد عاقبت سره په دوزخ کې مخامخ شي. الله جل جلاله په خپل مبارک کتاب قرآن کې د دې خبرې بیان کړی چې د مجرمانو او ګناهګارانو او دوزخ ته د داخلېدو اولین سبب د لمانځه پرېښودل دي. هغه فرمایي: ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سورة مدثر 42 او 43 آیات. ترجمه یې له دوزخیانو نه به پوښتنه وشي چې کوم شی تاسو دوزخ ته داخل کړی؟ هغوی به ووایي چې موږ له لمونځ کوونکو څخه نه وو، نو ځکه دوزخ ته راوستل شو. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک د سهار او مازدیګر لمونځ وکړي نو هغه به جنت ته لاړ شي، لکه څنګه چې په صحیح حدیث کې راغلی دی. پښتو ترجمه یې ده: څوک چې د سهار او مازدیګر لمونځ وکړي جنت ته به لاړ شي. لمونځ په ټولو آسماني ادیانو کې یو عام او ښکاره عبادت دی چې معنا او مفهوم یې دا دی چې مسلمانان یوازې هغه الله ته تسلیم شي او کامل اطاعت یې وکړي، هیڅ شریک او ساری نه لري. او لمونځ انسانانو ته د تقوا، انکسار، الله ته رجوع کول، صبر، جهاد او توکل کولو تربیه ورکوي. او دا هغه ظاهري عبادت دی چې د لمونځ کوونکي په ایمان او د الله جل جلاله په بندګۍ او د هغه په رښتینولۍ او صداقت دلالت کوي. نو په هر مسلمان باندې فرض ده چې په دوامدار شکل سره لمونځونه په خپل وختونو کې په هغه طریقه سره ادا کړي چې الله جل جلاله مشروع کړې ده، تر څو په دې توګه د الله جل جلاله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اطاعت پر ځای کړي او د هغه له غضب او دردونکي عذاب څخه ځان وژغوري. دا